بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټولو ناول په خپل هفتوار ادبي پروګرام جرګه کوم چې تاسو د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک نه هره اتوار په شپه باندې حجره سهري دا خو چې مومن بعضې وخت زمونږ د ملګري کال راغی حجره پروګرام کوم چې هر هفته د اتوار په شپه باندې تاسو د زمونږ د مرکزي دفتر نه اورئ ګورئ په خصوصي توګه باندې دغه مینوالو ته بلکې دا ټکي خو هم نن د وخت تاسو زمونږ ورونه یې زمونږ له وخت راکې نو یقینا په مونږ ګران یې زه به داسې ویم چې مونږ ستاسو مینوال وي دا کم خلک چې راځي کمنټسونه کوي یا مونږ ګوري مونږ اوري نو مونږ له پکار چې مونږ ستاسو مینوال شو مونږ ستاسو مینوال یو نو د دې نه مخکې چې زه خپل ګران ورور ته د تلاوت خواست وکړم د ناستو ملګرو د طرفه د تحریک ته څومره ملګري چې دي د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک ته ټولو ملګرو د طرفه دغه خویندو میندو ماشومانو کشرانو مشرانو مسافرو ته په خصوصي توګه باندې سلامونه وایو او چېرته چې هم یې نو الله مو راته ښاد او باد له ساته چا چې زموږ د پروګرام انتظار وکړو هغوی دې هم راته الله خوشحاله لري راځو به او د تلاوت خواست هم دغه لفظونه ډېر خواږي خو د دغه اواز خواږه چې ورسره شي نو راځئ چې وورو د الله د دغه کلام دغه سپېڅلي لفظونه د هغې نه پس په بیا نورې خبرې کوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى کټ نه دی لا امام کنیکټ روان دی تاسو به کړي وي بلخا انتظار ډزې کې دی مونږ درتلی نشو یارانو په لار ډزې کې دی چا چې د کم پنکار سندره اورېده ګاډي کې د هغې ګاډي نه په هغې پنکار چا چې د کم پنکار سندره اورېده ګاډي کې د هغې ګاډي نه په هغه پنکار ډزې کې دی په دې سړي خو یې چې نوم د جینکو ایښی و عظمت صاحب په دې سړي خو یې چې نوم د جینکو ایښی و په دې سړي هم چې پیدا شو نو پلار ډزې کېدی او حمیده شعر دی چې د ایمان نوره انتها د کمزورۍ څنګه وي د ایمان نوره انتها د کمزورۍ څنګه وي خون یې د ایمان نوره انتها د کمزورۍ څنګه وي زوی یې قاتل سره ولاړ و په پلار ډزې کېدی د ایمان اقبال ممن صاحب چې د خصوصي توګه باندې د عرب بی دي انډیوالو الله دې ژوندي ساتي د دوی بیچ سره د دوی زمونږ ډېر ګران لفظونه یې داسې دي چې حقیقت چې لکه داسې ویلي دي لیکلي دی په خپلو سترګو لیدلي دي د ایمان نوره انتها د کمزورۍ څنګه وي زوی یې قاتل سره ولاړ و په پلار ډزې کېدی او هغه سړی هم زما څنګ کې په امان اوسېده هغه سړی هم زما څنګ کې په امان اوسېده د چا د خولې نه چې زما په کردار ډزې کېدی هغه سړی هم زما څنګ کې په امان اوسېده د چا د خولې نه چې زما په کردار ډزې کېدی او بېګا مې ځکه د کوټې نه بهر نه پرېښودې بېګا مې ځکه د کوټې نه بهر نه پرېښودې تا نه قربان تا نه لوګې تا نه زار ډزې کېدې
بیګا مې ځکه د کوټې نه بهر نه پرېښودې، تا نه لوګې، تا نه قربان، تا نظار ډزې کېدې، او دلته یې ما په رالیږلي قاصد سوري کول. عجیبه ډېر جوور شعر دی. دلته یې ما په رالیږلي قاصد سوري کول، هلته زما د قافلې په سالار ډزې کېدې. سوچ وکړئ دې شعر ته که نه. دلته یې ما په رالیږلي قاصد سوري کول، هلته زما د قافلې په سالار ډزې کېدې. او اقباله چا خو هم خپله برخه ایمان نه تېروو، اقباله چا خو هم خپله برخه ایمان نه تېروو، خلکو عکسونه اخیستل چې په ښار ډزې کېدې. اقبال مومند صاحب یقینا چې زمونږ د پولیس محکمه کې ډېر وخت اکاسیم ده، د تېر وخت اکاسیم پکې زمونږ سره ناستې کوي. زمونږ ډېر ګران رور، زمونږ د ننګ او د سنګ یار عارف بی، الله دې راته ژوندی لري، ښاد او آباد دې راته اوسي. مومن جان مونږ سره ناستې کوي، او په ګډ ملګری حمیدالرحمن حلیم مونږ سره ناستې کوي، الله دې راته ژوندی لري. ښکلی شعر لیکي، ښکلی غږ لري، د هغې نه علاوه بل ښه تجربه لري په ادب کې. مونږ سره بل د تورنګزو یو ډېر ګران رور، اوس خو بس عظمت علي تراب صاحب، ټیک دی. ما که په روانه کې بل ته واوړم نو زمونږ د تورنګزو یو نوی بلبل، یو ډېر خوږژبی شاعر چې الله مونږ له په ګوتو راکړی دی، عظمت علي تراب رور مونږ سره ناستې کوي، راغلی دی، الله دې راته ژوندی لري. بل مونږ سره یو داسې مشر ناستې کوي چې هغه یقینا زمونږ د محفل ښکلا وي. زمونږ مشر دی، زمونږ د مشرۍ غزه یې نیولې دی، او ډېر د ننګ او د سنګ یار هم دی. درخوا چې مشر دی بختیار حمید صاحب، په وخت ځان را رسوي، ژوندی دې راته اوسي، ښاد او آباد دې راته اوسي. مونږ سره ناستې کوي زمونږ ډېر ګران رور مجیب الرحمن مجیب، چې په دې ټولګي کې ناست دغه دوه ملګري داسې دي، حمید او مجیب، دوی د تحریک سره ډېرې ستړي کړي دي، ډېرې زیاتې منډې یې والي دي. ګوره یو تحریک یا یو تنظیم چې کامیابیږي نو دا د ډېرو مرحلو نه راتېرېږي نو کامیاب شي. نو دې کې یقینا دا ناست ملګري هم زمونږ ټول د سر ګلونه دي، او لکه خپلې عیسی یا د تېرو 10 کالو نه لګیا دي چې شروع کړې ده. خو دا ما چې د چا نامې واخیستې، مجیب شو یا حمید شو، نو دوی د 13 کالو نه را روان دي دې تحریک سره، او لکه هر پړاو په هر میدان باندې تحریک سره پښتوګانې کړي دي، د خلکو په سر تحریک سره ننګونه کړي دي، تحریک خپل ځان یې رستو کړی دی، ملګري یې را مخکې کړي دي، د میلمنو قدرونه یې کړي دي، نن هغې مقام ته رسېدلي دي. شکر دی که مثلا زمونږ ډېر ستر مشرانو ته څوک ووایي چې وارث پیر مومن باچا مجیب الرحمن حمید، نو زه وایم چې هغې سره دغه خو دي زمونږ دغه خو سوال نه پیدا کېږي که نه، ابدار لا شو، سریر شو، یا داسې زمونږ نور ډېر ملګري، چې هغوی صرف دومره مو وایي چې یاره دا زما نامه ده یو مشر له ورشي، لکه مجیب ورشي یا حمید ورشي، او مشر له څه کار یې وي، او هغه وایي چې زه مجیب یم یا حمید یم، نو هغې ته به دا نه وایي چې یاره ته د کوم ځای یې، ستا کوم تحریک سره تعلق دی، ته خپل کارډ راولېږه، ستا د والد صاحب نه، بس د هغه لپاره دا کافي ده چې زه حمید الرحمن حلیم یم یا مجیب الرحمن مجیب یم. د هغې وجه دا ده چې 13 کاله ته په یو تحریک کې، په یو تنظیم کې تیر کې، او بیا هغې سره دومره په اخلاص باندې راوچلېږي لکه څنګه چې دا ملګري را روان دي، ټول د تحریک ملګري. خو دا ځل موجوده ناستو 2 سینیر ملګرو خبره کومه، نو یقینا چې دا د ډېرو پړاوونو نه تیر شوی دی، او دې حد ته را رسېدلی دی. خبرې هم ډېرې وکړئ، او راځو به
امین باچا اکثر ما ته وی خبرې صرف د مرګري دوه کوي وي د خلک شیرونه وري نو دغه په هغې خبرو باندې امانه کړې ده خو بیا هم زه وایم چې یاره یو مین دوه را سره دا دوه سینیر ملګري خبرې وکړي حمیدالرحمن حلیم صاحب ته وایم چې هغوی را سره خپل تاثرات شریک ډیره مننه د ټولو ملګرو او بس موږ به څه ووایو نو او خبرې چې څه وي نو بس خو شاهکار صاحب هم کړې او مشران متل کوي وي اختر پټ میړه نه دی نو الحمدلله زموږ تحریک چې کوم دی نو دا زه یم چې په ټوله دنیا کې د مبالغې نه به کار وانلم د دې موبایل او د دې دغه په ذریعه باندې او د دې سړي په کمال باندې دا مومن باچا او نو لکه الحمدلله رسوا صاحب داسې یو کار کړی دی چې هغه که دا میډیا وم نه نو الحمدلله ستاسو خبره چې شاهکار صاحب خبره د ځان دغه به نه کړو خو مونږ رسوا صاحب په خلکو پیژندلی یو او پیژنیم خلک نو زه ډېره مننه کوم او خاص کار د رسوا صاحب د بچو خو ډېره مننه کوم چې هغه خپل د پلار هغه نقش قدم باندې روان دي ما ته به بیا پکې د اکبر بابا هغه شعر رایاد شي چې لکه زوړ غویې مې هرڅ په قصاب نه کې لکه زوړ غویې مې هرڅ په قصاب نه کې او عزیز قامه که دې ووتم د یوې نو که رسوا صاحب نشته نو الله دې ورله ډېر جنتونه ورکړي او د هغه بچو له دې الله پاک ډېر ژوندونه ورکړي د هغوی په نقش قدم باندې روان دي او دا مونږ چې دلته راغونډ یو نو زه به ده ووایم چې دا ټول کمال ټولو ملګرو الله هم ډېر خوشحاله کړه ډېره مننه ډېره مننه الله هم خوشحاله کړه ډېره مننه حمید جان الله دې راته ژوندی لره د ژوند د تېرولو د ژوند د تېرېدو ضرورتونه څومره ډېر دي عجیبه د ژوند د تېرېدو ضرورتونه څومره ډېر دي لاسونه زما دوه دي او کارونه څومره ډېر دي د ژوند د تېرېدو ضرورتونه څومره ډېر دي لاسونه زما دوه دي او کارونه څومره ډېر دي په ډېرو دلیلونو ورکولو شومه ستړی حمیده په ډېرو دلیلونو ورکولو شومه ستړی د خلکو په ذهنونو کې سوالونه څومره ډېر دي په ډېرو دلیلونو ورکولو شومه ستړی او د خلکو په ذهنونو کې سوالونه څومره ډېر دي او مجیبه زما او ستا یوه نښه د یو بل سره نشته زما او ستا یوه نښه د یو بل سره نشته زما او ستا په کور کې صندوقونه څومره ډېر دي زما او ستا یوه نښه د یو بل سره نشته زما او ستا په کور کې صندوقونه څومره ډېر دي او هر چا د خاموشۍ جامې اغوستې دي باقره خبرې څومره کمې دي غوږونه څومره ډېر دي شاهنواز باقر خو به تاسو پیژنئ پټنامه نه ده د کوواټ د سیمې د هغوی دغه شعرونو باندې راځمه بختیار لالا ته هغوی بیا اکثر لیټ کېږي نو بختیار لالا راځمه چې هغوی راسره خپل شاهکار صاحب ډېره مهرباني او مننه اجره پروګرام شروع دی هفتهوار او د اجرې ټولو ملګرو ته ټول ټیم ته هرکلی او په خیرالی ویم او اورېدونکو ته سلام د مینې احترام لایو پروګرام شروع دی د اول خان باچا رسوا د بیت نه مخاطب یو او خبرې کوو د هغه د پیج کسان هم یو ملګرو کوم ځای چې اجرې ازادي وي کوم ځای چې اجرې ازادي وي هلته کې جرګې آبادي وي دا لاسکه چې هم د ورځې هم د شپې آبادي وي ادبي ثقافتي معلوماتي د شعر و شاعرۍ د نوو شاعرانو زلمو شاعرانو لپاره خپل رور دی پوره کړی او زه د مینې یو باچا یم ما عشق د رب په زور دی پوره کړی او په ابراهیم علیه السلام ګل ګلزار شو نه چا خشاک نه چا اور دی پوره کړی او زه د تهمت په حق کې نه یم زه رحمت یم والسلام بختیار لا په کوزه کې سمندر راګیر کو
او یقینا مجیبه په دې کاروان باندې مخکې نه ځي او دومره پې ګران یم چې هر حال کې دومره پې ګران یم چې په هر حال کې لیده مې غواړي دومره پې ګران یم چې په هر حال کې لیده مې غواړي چېرته چې هم ځم نو زمانه جانان مخکې نه ځي او که مونږ داسې یو بل وجنو نو یقین وساتئ که مونږ داسې یو بل وجنو نو یقین وساتئ چې جهنم ته به زمونږ نه هندوان مخکې نه ځي که مونږ داسې یو بل پیر موریدي ته هم وکړه خو دومره دګ ورې د ده موریدان مخکې نه ځي ورځه د دغې پیر موریدي ته هم وکړه خو دومره دا ګوره د ده موریدان مخکې نه ځي او راځئ چې وپوښتو دې پورې چم کې څه قصه ده دې پورې چم کې څه قصه ده عثمان په پورې چم کې د زړونو ښکار پسې دې ویستې په لټون سترګې وې د زړونو ښکار پسې دې ویستې په لټون سترګې وې لکه څوک قتل وکړي داسې دې پرون سترګې وې او دا مې قسمت و که د حالاتو بېوسي وګڼم دا مې قسمت که د حالاتو بېوسي وګڼم چې بس په ټول کلي کې مونږ ته د بېلتون سترګې وې او زما د زړه نښه به څنګه تې خطا لګېده زما د زړه نښه به څنګه ترې خطا لګېده هغې مورچکې داسې ایښې په سمون سترګې وې او قطرې قطرې شوې تکې سرې شوې خو بدلې نه شوې قطرې قطرې شوې تکې سرې شوې خو بدلې نه شوې اوس خو منې که نه چې دا د یو پښتون سترګې وې او نن رانه ځکه رقیبانو سترګې نه ویستلې نن رانه ځکه رقیبانو سترګې نه ویستلې بېګا ورغلې د جانان مې په زنګون سترګې وې او چاته یې وې په دغه درې واړو کې یو اثر و چاته یې وې په دغه درې واړو کې یو اثر و که د ارشد که د فرهاد که د مجنون سترګې وې ډېر ښه یقینا چې ښکلی انتخاب دې کړو غریب وی الله دې راته ژوندۍ لره ناست یم او ګونه مې انتظار بدله کړې ده هغه لاره څارمه چې یار بدله کړې ده یا خو پرون ته نه وې نو ځکه دومره ښکلې وه یا خو نن سپوږمۍ پروردګار بدله کړې ده یا خو پرون ته نه وې نو ځکه دومره ښکلې وه یا خو نن سپوږمۍ پروردګار بدله کړې وه ستا د خولې خبرو بیا دومره د خوږو ډکه ستا د خولې خبرو بیا دومره د خوږو ډکه دا چېرته په لاره کې ریبار بدله کړې ده ستا د خولې خبرو بیا دومره د خوږو ډکه دا چېرته په لاره کې ریبار بدله کړې ده او دا شعر دې په خصوصي توګه باندې کمال ته ډالۍ وي چې مونږ یو چې ساتو د نظرې په تقدس یقین مونږ یو چې ساتو د نظرې په تقدس یقین خلکو وخت په وخت لکه پیزار بدله کړې ده مونږ یو چې ساتو د نظرې په تقدس یقین خلکو وخت په وخت لکه پیزار بدله کړې ده او غر ته دا قصه چې بې له غره د جون سینګه و غر ته دا قصه چې بې له غره د جون سینګه و تا بدله کړې ستا رازدار بدله کړې ده د ابرار غر په دغه شعرونو باندې خپل ګران ورور ډېر ښه شاعر حمیدالرحمن خلیم صاحب له راځم چې هغوی را سره خپل کلام شریک کړي او دا ښه د ملګرو مونږ خو دلته وای فای نه کار اخلو نیټ کې بس ستونزې کېدای شي تاسو ته راځي یا هم ډېره مننه
پلن بهر یو څو شیرونه دي مجیبه چې ستا د سترګو یو نظر ته ستا د سترګو یو نظر ته ودرېدل دي د هاړ نور ته ستا د سترګو یو نظر ته ودرېدل دي د هاړ نور ته او خلاصېدې دي د غم نشم خلاصېدې دي د غم نشم اوښې جمع که لوړ غر ته خلاصېدې دي د غم نشم اوښې جمع که لوړ غر ته او راخو نغلې تا ویل چې راخو نغلې تا ویل چې در به شمه مازدیګر ته او ډېره مننه او پخونه راخو نغلې تا ویل چې راخو نغلې تا ویل چې در به شمه مازدیګر ته او پخونه باندې مې پوی کا پخونه باندې مې پوی کا څو به ناست یم پورې ورته پخونه باندې مې پوی کا څو به ناست یم پورې ورته او محرم په شان به تیر شي محرم په شان به تیر شي را نغلې دی اختر ته محرم په شان به تیر شي کرا نغلې دی اختر ته او هېڅ نشته خو که ګورې هېڅ نشته خو که ګورې د حمید سوي ځیګر ته هېڅ نشته خو که ګورې د حمید سوي ځیګر ته او په ترنم کوشش کوم یو څو شعره ویمه چې مودې وشوې د چاو کم پرسان را سره غم دی دا ولې چې را درومي نه جانان را سره غم دی دا ولې چې را درومي نه جانان را سره غم دی یریږم نه ورتلی شم نه مې زړه کړې اطمینان یریږم نه ورتلی شم نه مې زړه کړې اطمینان په چم کې د یار ګرځي غمازیان را سره غم دی دا ولې چې را درومي نه جانان را سره غم دی مجیب شعر دی چې اوریځې دا وصال ملګرو راشي ګورې ګورې اوریځې د وصال ملګرو راشي ګورې ګورې خو نه کېږي ترې یو څاڅکی باران را سره غم دی اوریځې د وصال ملګرو راشي ګورې ګورې اوریځې د وصال ملګرو راشي ګورې ګورې خو نه کېږي ترې یو څاڅکی باران را سره غم دی دا ولې چې را درومي نه جانان را سره غم دی مننه او بل شعر دی چې د خجر انتخاب لغړل توغړل ګرځم د خجر انتخاب لغړل توغړل ګرځم رازی می رحم نا زره په ځان را سره غم دی دا ولې چې را درومي نه جانان را سره غم دی بې ننګه یار کې نشته مې زره غل دی احساس بې ننګه یار کې نشته مې زره غل دی احساس په ما یې دی ورکړی ټول جهان را سره غم دی دا ولې چې را درومي نه جانان را سره غم دی شعر د شاهکار صاحب چې ځواني مې شو له خاورې خو پیر مې د ورجلا ځواني مې شو له خاورې خو پیر مې د ورجلا نور څومره زما اخلي امتحان را سره غم دی ډېره مننه نور څومره زما اخلي امتحان را سره غم دی دا ولې چې را درومي نه جانان را سره غم دی او آخري شعر دی مجیب خانه چې امید زما حمید خو مخیرې ساګانې اخلي امید زما حمید خو مخیرې ساګانې
اخلي چې را بشي په ما کله دوران را سرغم دی امید زما حمید خو مخیرې ساګانې اخلي امید زما حمید خو مخیرې ساګانې اخلي چې را بشي په ما کله دوران را سرغم دی دا ولې چې را درومي نه جانان را سرغم دی مودې وشوې د چاو کوم پرسان را سرغم دی دا ولې چې را درومي نه جانان را سرغم دی ډېره مننه ملګرو ته پته چې لکه څنګه موږ شاکار صاحب ډومبي وی چې دا د اول خان د څنګ او د ننګ یارو نو ډومبي کلام یې تاسو واورېدو د هغې هغه د لنډ بهر هغه تنده چې کومه وه هغه هم پرې ماتې شوه نو بس هغه اردو کې به یو متل یا هر څه چې ورته وایو چې څه کو رنګ خټکي نه رنګ اخلي که نه هغه پښتو کې عظمت به وي چې هغوی سره ناستې نو خامخا خو به یې ته څه ناڅرنګه غښتې وي خپل مار ګډوه خپله تماشه کوه پاړو خپل مار ګډوه خپله تماشه کوه پاړو د خلکو د ذهنونو جنازه کوه پاړو خپل مار ګډوه خپله تماشه کوه پاړو د خلکو د ذهنونو جنازه کوه پاړو چې څه دې په دې زړه راځي هغه کوه پاړو خو لوبه د فریب په طریقه کوه پاړو او د مار او د نوري مقابله کوه پاړو خو خلک چې په جنګ شي فیصله کوه پاړو او یقین دې په خپل فن او عقیده کوه پاړو خو موږ سره د صدق یارانه کوه پاړو او دوی خسې خوشحالیږي په دله دله د خان دوی خسې خوشحالیږي په دله دله د خان دې خلکو سره هسې جوړ تازه کوه پاړو دا مې اقبال ممن صاحب دی جی ښه دا مې اقبال ممن صاحب دی او جی دوی خسې خوشحالیږي په دله دله د خان دې خلکو سره هسې جوړ تازه کوه پاړو او جومات کې اوس سپین ږیري مداري ته چا ویل واده مه کوه خیر دی اراده کوه پاړو جومات کې اوس سپین ږیري مداري ته چا ویل واده مه کوه خیر دی اراده کوه پاړو او دا ګړي دي ودې هر چا ته سر خوځوي دوی دا ګړي دي ودې هر چا ته سر خوځوي دوی سترګې پټې کړي دي قصه کوه پاړو دا ګړي دي ودې هر چا ته سر خوځوي دوی سترګې پټې کړي دي قصه کوه پاړو او مونږ خال نه وایو چاته ستا د لاس ته صفایې پاړو دی که نه مونږ خال نه وایو چاته ستا د لاس ته صفایې خو ته هم کله کله ګزاره کوه پاړو لکه یار لکه کمې پورې به مونږ لکه غلي یو که نه مونږ خال نه وایو چاته ستا د لاس ته صفایې خو ته هم کله کله ګزاره کوه پاړو او اقبال خو دومره نه دی اقبال خو دومره هم نه دی ناجانه مثلا خبره چې کوې نه په کنډه کوه پاړو اقبال خو دومره هم نه دی ناجانه مثلا خبره چې کوې نو په کنډه کوه پاړو اقبال ممن صاحب بس الله دې په جنتونو نصیب کړه نور اعظم به مجیب الرحمن مجیب صاحب لا چې هغه د خپل هنر غنیوسي بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو ناول خو ټولو یارانو دوستانو ډېره مننه او په خصوصي توګه نن د حلیم صاحب د تورار صاحب او زموږ د قاري صاحب چې هغې نن بیا لکه معاذ صاحب چې هغې نن بیا د خپل پروګرام ته راغلي دي او موږ ته هم دا شر را بخلی دی او حمید صاحب خو تاسو واورېدو لومبې د هغې هغه د لنډ بهر کلام چې کوم یقین وکړې چې موږ به کوم ځای ته هم تلو او رسوا صاحب به الله دې وبخي او هغې به شروع کوله نو هم د دقسې کلام نه به یې کوله لکه څنګه چې نن حمید وکړه
دا نه چې ګنې هغې به صرف په لنډ بهر باندې لکه کلامونه دي، خو بهرحال د لنډ بهر کمال هم هغه ته حاصل و، او د هغه چې څومره د سنګ او د ننګ یاران دي، نو که مطلب دا دی کمال یې پې حاصل نه دی، خو لکه خامخا به یې پې لیک کړي. خبرې د هغه په یارانو کې او د هغه په څنګ کې په دوستانو کې د هغوی قافیې به داسې وي چې زه دا په یقین سره وایم چې په پښتونخوا کې به دونه کلک قافیې د چا هم نه لکه څنګه چې راته ورمزوالو دي. د څومره تورمزوالو دي. نو بس زه به د سره سره بیا دوه درې شعره شریک کړم چې ستا د حسن د سپرلو پتم جون دے د نازکو مرحلو پتم جون دے ستا د حسن د سپرلو پتم جون دے د نازکو مرحلو پتم جون دے. حلیم ته دا پته ولګي چې دا د ساګر یو غزل و، د هغې په ځمکه باندې ما دا لیکل کړي وو چې ستا د سترګو د لیدو په انتظار یم، ستا د سترګو د لیدو په انتظار یم، ستا د یو نظر لیدو په تمه جون دی د نازکو مرحلو په تمه جون دی. دوړېدلې زندګي دا دوړېدلې زندګي دا ترمې د سپرلو په تمه جون دی د نازکو مرحلو په تمه جون دی. مهرباني. دوړېدلې زندګي دا دوړېدلې زندګي دا ترمې د سپرلو په تمه جون دی د نازکو مرحلو په تمه جون دی. زه د ګل د ټوکېدو په تمه ناست یم، زه د ګل د ټوکېدو په تمه ناست یم، د یو پیغلې د کمسو په تمه جون دی د نازکو مرحلو په تمه جون دی. زه د ګل د ټوکېدو په تمه ناست یم، زه د ګل د ټوکېدو په انتظار یم، د یو پیغلې د کمسو په تمه جون دی د نازکو مرحلو په تمه جون دی. که موجب زما راتلو ته تګې ناستې، که موجب زما راتلو ته تګې ناستې، زما هم یې د لیدو په تمه جون دی د نازکو مرحلو په تمه جون دی. که موجب زما راتلو ته تګې ناستې، که موجب زما راتلو ته تګې ناستې، زما هم یې د لیدو په تمه جون دی د نازکو مرحلو په تمه جون دی. حد دې کړی دی مجیبه، زه خو یم چې بس ته لګیا وې او دې پسې نور شعرونه مو ده ته لګیا وې او مونږ اورېدې، ته لګیا وې او مونږ اورېدې. د خپل ضمیر سره شر نه و په کار کړی مې دی،
خپل ضمیر سره شر نو په کار کړی مې دی په ځینې خلکو باور نو په کار کړی مې دی خپل ضمیر سره شر نو په کار کړی مې دی په ځینې خلکو باور نو په کار کړی مې دی گزار د خپل زړه په سر نو په کار کړی مې دی تا سره جنگ د نظر نو په کار کړی مې دی مال ماتم د دې وطن په بربادۍ په کارو مال د سر اختر نو په کار کړی مې دی مال ماتم د دې وطن په بربادۍ په کارو مال د سر اختر نو په کار کړی مې دی او ستا د دروغو په وعدو تېروتل نو په کار ستا انتظار مازدیګر نو په کار کړی مې دی ستا د دروغو په وعدو تېروتل نو په کار ستا انتظار مازدیګر نو په کار کړی مې دی دلته کې هر سپرلی د جنگ د اور جامې کړي دي دلته کې هر سپرلی د جنگ د اور جامې کړي دي دلته د سرو ګلو کرنو په کار کړی مې دی دلته کې هر سپرلی د جنگ د اور جامې کړي دي دلته دلته د سرو ګلو کرنو په کار کړی مې دی او اوس چې فریاد کومه بد به کوم ځکه تا ته ذکر د درد د پرهر نو په کار کړی مې دی ماله په کار و چې مې سوچ د خپلواکۍ کړی و ماله د خپل سر خطر نو په کار کړی مې دی دومره به ووایم چې ځان له مې دوکه ورکړله دومره مې به ووایم چې ځان له مې دوکه ورکړله باور په تا دومره زر نو په کار کړی مې دی دومره به ووایم چې ځان له مې دوکه ورکړله باور په تا دومره زر نو په کار کړی مې دی د جنگ خبرې مې لوهاره په غزل کې وکړې د جنگ خبرې مې لوهاره په غزل کې وکړې زور که د ګل په ډنډر نو په کار کړی مې دی دا و د فضل رحیم لوهار صاحب غزل مونږ سره چې یقینا حد یې کړی دی او په دغه حد غزل باندې خپل ډېر ګران ملګري عظمت علي تراب صاحب ته راځو ځکه چې هغوی ته مې داسې غزل خو ټولې خیر د اقبال مومند صاحب ډېرې زبردستې دي خو د تراب صاحب لفظونه چې تاسو واورئ نو تاسو ته به دا پته ونه لګي چې دا د اقبال مومند صاحب غزل و که دا د باقر غزل و که دا د عثمان غزل و او دا به ستاسو وړاندې ډیره مننه ماشاءالله شاهکار صاحب حلیم صاحب مجید صاحب سینیر ملګري دي او ډېر د درد نه ډکه وینا یې وکړه نو هغه مشران وایي چې د نور وړاندې سړي ډیوه بله کړي د هغې به څه حیثیت وي خو په هر حال څه مات ګوټ لفظونه دي او وبه وایو چې یو خبره کومه زمونږ د ملګري د ده دا دویم ځل چې دوی بله ورځ مې وویل یاره یو مات ګوټ غزل دی غزل یا کلام مات ګوټ کلم نشي کېدی تاسو د خپلې خاکسارۍ نه وایه چې لکه مطلب دا او خاکساري د خو بهرحال مطلب دا چې دا شی مات ګوټ کلم نشي کېدی مننه ډېره خوشحاله که زه به د یو خبرې اضافه وکړم پکې زه خو وایم چې دا کم غزل مات ګوډي نو هغه د کمال غزلي یو او که چې دا څوک ونه وایي چې مات ګوډ غزل وایم نو هغې کې به دومره خواږه خو چې دا کم کس وایي چې مات ګوډ وایم که نه نو هغه زړګي له هر اندام سړي له هر اندام مات ګوډ کي دا غزل بعضې وخت اکثر مننه د شاهکار صاحب محبت دی نوې غزل دی وایي مطلب ده چې هغه زما د ژوندون ساه وه چېرته نه وتلې هغه زما د ژوندون ساه وه چېرته نه وتلې ما سره مل د مور دعا وه چېرته نه وتلې ساه وه چېرته نه وتلې ما سره مل د مور دعا وه چېرته نه وتلې ما هم پښتو ستا محبت کې سربالا ساتلی ما هم پښتو ستا محبت کې سربالا ساتلی ستا که په سترګو کې حیا وه چېرته نه وتلې ما هم پښتو ستا محبت کې سربالا ساتلی ستا که په سترګو کې حیا وه چېرته نه وتلې
او حلیم صاحب توبه مې ماته کړه خو بیا مې زړه توبې ته وشو توبه مې ماته کړه خو بیا مې زړه توبې ته وشو د تقدیر لیک کې مې ګناه وه چېرته نه وتلې توبه مې ماته کړه خو بیا مې زړه توبې ته وشو د تقدیر لیک کې مې ګناه وه چېرته نه وتلې ډېر پکې قتل شو او ډېر یې تماشې له راغلل ډېر پکې قتل شو او ډېر یې تماشې له راغلل مجیب صاحب ځمکه وه خدای خبر د چا وه چېرته نه وتلې ډېر پکې قتل شو او ډېر یې تماشې له راغلل ځمکه وه خدای خبر د چا وه چېرته نه وتلې ما د ایمان په نظر ولیده کعبه د خپل رب شاهکار صاحب ما د ایمان په نظر ولیده کعبه د خپل رب که مې د سترګو نه پناه وه چېرته تلې نه وه که مې د سترګو نه پناه وه چېرته نه وتلې او ما د ایمان په نظر ولیده کعبه د خپل رب ما د ایمان په نظر ولیده کعبه د خپل رب که مې د سترګو نه پناه وه چېرته نه وتلې بلال دې راشي چې اذان وکړي سحر به شمه بلال دې راشي چې اذان وکړي سحر به شمه شپه لا په تمه د سبا وه چېرته نه وتلې بلال دې راشي چې اذان وکړي سحر به شمه شپه لا په تمه د سبا وه چېرته نه وتلې او مجیب صاحب چې مقطع ده چې فرعون که راوستل د دور جادوګر عظمته فرعون که راوستل د دور جادوګر عظمته د موسی لاسو کې عصا وه چېرته نه وتلې فرعون که راوستل د دور جادوګر عظمته د موسی لاسو کې عصا وه چېرته نه وتلې هغه زما د ژوندون ساه وه چېرته نه وتلې ما سره مل د مور دعا وه چېرته نه وتلې احمد بھائی کوس ته یم چې دویم غزل ووایه نو دا به بس بیا به مکمل لیوني کې کنګس پم کې لکه وقفه به وکړو بیا به راځه ځکه د دې خواږه به ملا په خولې کې یو ریکویسټ ملګرو ته کوم عاجزانه دا تاسو ته ښکاري نن موږ ته بالکل کمنټسونه نه شو کېږي ما وکتلو سیوا د یو کمنټس نه محمد خان جی نو ما ته خو دلته نه شو کېږي یار دغه ته راشه که نه دا تاسو څه چلو که نو دلته درې ځله ټرې دی غزل کې د عظمت پې وکړه خو دانګي بس یو درې کمنټونه ما ته شو بیا دغه وایم چې ملګري خاطر د کې سینه بیو چېره مونږ نن وخت نه راکوي د هغې نه مخکې چې مومنو کمنټسونه راوباسي زه به همدا هغوی راللو پیدا شول شاهکار صاحب ډیره مننه دغه شانتې د ملګرو د کمنټونه زه شاملوم مونږ سره سریر منصور دی او چې السلام علیکم وعلیکم ورحمت الله وبرکاته سید جان ور مونږ سره دی وایي چې سلامونه نیکې خیلې احترامات او پروګرام ګورم سریر منصور وایي چې بختیار لالا ته ډېر سلامونه او نیکې خیلې ها او دا دې هم درکړی دی ویشو بابا ډېر ښکلی خط دې کړی دی او مونږ سره فضل حق شمس وفادار وي چې شاهکار صاحب زما له طرف نه ټول ټیم ته سلام شاهکار صاحب تاسو ته ډېر ګیلهمند یم او زما کتابونه څنګه چل دی بالکل مني هر څه مني ها مونږ سره عرفان دی وایي چې یاره د حجرې ملګرو سلامونه او احترامات لرم چې تاسو ټول بخئ شکر دی مونږ سره آر جے صابر بالا ګړی دی زمونږ بالکل ریګولر ملګری دی او دا مونږ اوري وایي چې سلامونه
او مونږ سره حمزه دی سلام کوي او وعلیکم السلام شاداب مونږ سره دی هم سلام کوي او بریال یوسفزی وایي چې سلامونه رونو او شمشاد صابر صاحب وایي چې بالکل او حمزه شینواري وایي چې سلامونه کوو ملګرو مشال خان داوزی ډیر ښه دی خط دی او سلمان اتل وایي چې واه او تلاوت محبت وایي چې ډیر ښه پیغام دی ورکو او سلام کوم ټولو ته حمزه وایي چې الله پاک دې درله ډېر عمر درکړي دپاره د نیک عمل او ورسره د قوم د رهنمایۍ دپاره امین ډېر ښه مونږ سره ننګیال وایي چې سلام مجره دې ودانه وي او مونږ سره بیا بریال یوسفزی وایي چې ستاسو پروګرام مې خوښیږي نو الله دې خوشحاله کړه الله دې قدر وکړه دا خو ستاسو ټولو مینه ده او تاسو یې ګورئ نو بس چې تاسو یې ګورئ نو بس مونږ ته هم خوشحالي راځي دغه شانتې مونږ سره محمد دی او چې ښکلی خط دی او مزې دې اخلمه مونږ سره ننګیال پښتون دغه شانتې غزل شیر کړی دی نو دا مونږ سره کمنټونه انشاءالله مخ پړوان دی چې کم کمنټسونه راځي هغه مونږ انشاءالله شاملو ټیک ده که نه شهکار صاحب دا والی په تورو تور زلفو کې د نیغه سپینه لار په تورو زلفو کې د نیغه سپینه لار او ښکارېږي لکه تورو غرونو کې دیوال په تورو زلفو کې د نیغه سپینه لار ښکارېږي لکه تورو غرونو کې دیوال او زمونږ د غریبانو خو دیوال نشته د کور زمونږ د غریبانو خو دیوال نشته د کور د خلکو په ذهنونو په زړونو کې دیوال خواست کوم ارشد جان شاهکار د چاغي راته خپل کلام شیر کی په درنګ چې زما خو اورګه داسې وکړم چې بختیار لاله به نمبر ورکړم لکه نو زه به خیر دې څه د دوی یو ډېر زوړ غزل ما سره پروت و د هغوی په شعرونه هغوی له دعوت ورکومه چې دا د کومې شر و شور دی بس یو جنگ د کور په کور دی دا د کومې شر و شور دی بس یو جنگ د کور په کور دی ځای په ځای لمبې راخیږي لګېدلې چېرته اور دی ځای په ځای لمبې راخیږي لګېدلې چېرته اور دی د خدای رحم د خدای رحم دی په ماله د خدای رحم دی په ماله د حیا صادر را خور دی او په مونږ ټولو باندې اوس هم د دعا اثر د مور دی په مونږ ټولو باندې اوس هم د دعا اثر د مور دی او په اخلاقو ښایسته وي که څوک سپین دی او که تور دی په اخلاقو ښایسته وي که څوک سپین دی او که تور دی بختیار ډېر که د خاموشه بختیار ډېر که د خاموشه خو محفل باندې راخور دی بختیار ډېر که د خاموشه خو محفل باندې راخور دی راځو به هم د هغوی په شعرونه هغوی له بختیار له ملګرو بس کمنټونه کوئ خبره دا ده چې غزل بس مات ګوډخه د سوال په اوبو ژرندې کله ګرځي د سوال په اوبو ژرندې کله ګرځي په دیوالونو سوې کله ګرځي او هر سړی خپل روزګار پسې روان وي هر سړی خپل روزګار پسې روان وي بې ضرورته ښځې کله ګرځي او بعضې خلک چې پټېږي چې د تبلیغیانو ډلې کله ګرځي بعضې خلک چې پټېږي چې د تبلیغیانو ډلې کله ګرځي او یخني شوه د یخنۍ موسم چې راشي بیا په غرونو ګډې کله ګرځي چې یخني شي د یخنۍ موسم چې راشي بیا په غرونو ګډې کله ګرځي او بختیاره د مجبورۍ نه بختیاره څوک پر رضا د ملک نه ځي بعد وخت د مجبورۍ نه کډې ګرځي
کوم تا ما سره پاړې کړې وي، تا ما سره پاړې فراډ دې کړی دی، او تا که چالان یوړو ما ته شپاڼې کړې وي، او دا ځای په ځای وینې پرتې دي، ځای په ځای وینې پرتې دي، بیا ښکاري ډزې په ځاڼې کړې وي، او سپرلی شو جانانه خپل وطن ته راشه، ګلونه به کیاڼې کړي وي، او څوکړه د باران غواړي، څوکړه د باران غواړي، بیګا اوازونه خراړې کړي وي. څوکړه د باران غواړي، څوکړه د باران غواړي، بیګا اوازونه خراړې کړي وي. د شپې هغه خراړه مرغۍ اوازونه کوي که نه، باران غواړي. او ټول عمر انسان په یو حالات پاتې کېدی نه شي، که عمر یې چې ډېره د مجیب خبره، که عمر یې چې 1000 کاله، خو د مرګه خلاصېدی نه شي. مستو هواګانو د شاهانه پلو لرې کو، مستو هواګانو د شاهانه پلو لرې کو، جون پر پیدو شو چا قزانه پلو لرې کو، او نور څه د خپل ځان به د ګلونو منځ کې وویني، نور څه د خپل ځان به د ګلونو منځ کې وویني، تا که مې د زړه له تمنا نه پلو لرې کو. د ګران بابا په دغه 2 شعرونو باندې خواست کوم د خپل تحریک صدر ارشد جان شاهکار ته، چې هغې په ترنم کې موږ سره نن خپل کلام وړاندې خو خیر دی، داسې به یو څو شعرونه ویم چې که مستقبل ته خیال کې لاړ شم، که ماضي طرف ته، که مستقبل ته خیال کې لاړ شم، که ماضي طرف ته، خو یو اشنا مې ګس طرف ته وي، بلخي طرف ته. که مستقبل ته خیال کې لاړ شم، که ماضي طرف ته، خو یو اشنا مې ګس طرف ته وي، بلخي طرف ته. او چرته چې هم د ننګ پښتو او پت خبره راشي، چرته چې هم د ننګ پښتو او پت خبره راشي، سړی به خامخا ودرېږي د سړي طرف ته. چرته چې هم د ننګ پښتو او پت خبره راشي، کماله سړی به خامخا ودرېږي د سړي طرف ته. او د کاروان مشره زه په هره لاره ځم در سره، د کاروان مشره زه په هره لاره ځم در سره، خو چې غپ اورې ته به نه ګورې د سپي طرف ته. حمیده، حمید جانه، د کاروان مشره زه په هره لاره ځم در سره، خو چې غپ اورې ته به نه ګورې د سپي طرف ته. او چې چاله ورشې نو د دغه ځای نه پته لګي، چې چاله ورشې نو د دغه ځای نه پته لګي، دا خلک ځکه ګوري مخکې د تندي طرف ته. چې چاله ورشې نو د دغه ځای نه پته لګي، دا خلک ځکه ګوري مخکې د تندي طرف ته. مخکې به کله کله زړه مجبورولو مخو، مخکې به کله کله زړه مجبورولو مخو، اوس په نه ذهن ځي نه خپېږي دې کندي طرف ته. مخکې به کله کله زړه مجبورولو مخو، اوس مې نه ذهن ځي نه خپېږي دې کندي طرف ته. او غزل چې راشي نو زه نه ځای، غزل چې راشي نو د ځای او وخت محتاج نه وي، غزل چې راشي نو د ځای او وخت محتاج نه وي. دا هسې مونږ وایو چې اوزو د جندي طرف ته. غزل چې راشي نو د ځای او وخت محتاج نه وي، دا هسې مونږ وایو چې اوزو د جندي طرف ته. او په یو شین بورډ به د امین او د شاهکار نامه وي، د 400 نه چې راځي څوک د تنګي طرف ته. دا نوې غزل و را سره. او دا د کومې شر او شور دی، بس یو جنگ د کور په کور دی، ځای په ځای لمبې راخیږي لګېدلې چرته اور دی، ځای په ځای لمبې راخیږي لګېدلې چرته اور دی.
خدایا رحم دی پما دی د حیا صدر را خور دی په مونږ ټولو باندې وسم د دعا سر د مور دی په مونږ ټولو باندې وسم د دعا سر د مور دی په اخلاقو ښایسته وي څوک سپین دی او که تور دی بختیار ډیر کدی خاموشه خو محفل باندې را خور دی بختیار ډیر کدی خاموشه خو محفل باندې را خور دی تا نه به لفظونو کې غم تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی تا پسې خفه نه مړه تا پسې خمري سړی تا ته په لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی تا پسې خفه نه مړه تا پسې خمري سړی او تا پسې به تیر شي زاهدان د ایمانونو نه تا پسې خو نیم مونځ کې سلام را ګرځوي سړی تا پسې به تیر شي زاهدان د ایمانونو نه تا پسې خو نیم مونځ کې سلام را ګرځوي سړی او تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانه تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانه تا پسې کشي پولیس خورات په هم وخي سړی تا پسې او په غرونو کې مجیب دغه ښه شعرونه یې وپېژندل چې د درمان دي تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانه تا پسې کشي پولیس خورات په هم سړی وخي سړی او تا پسې افسوس سوي ماتم در پسې پرز دی تا پسې افسوس سوي ماتم در پسې پرز دی تا پسې د خوب سله د زخرو ګولې خوري سړی تا پسې افسوس سوي ماتم در پسې پرز دی تا پسې د خوب سله د زخرو ګولې خوري سړی او ستا د نوم الزام به هم ښه ستا نه به بغیر یاره زمونږ ژوندون داسې وي هسې په تیاره کې لکه لاس چې ټپوي سړی ستا نه به بغیر یاره زمونږ ژوندون داسې وي هسې په تیاره کې لکه لاس چې ټپوي سړی او تا پسې درمانه ثوابې په یو قدم کې ده تا پسې ثوابې په یو طرف کې ده تا پسې خو یاره هندوستان ته هم راځي سړی را به شمه بیا خپل ګران رور عارف جان له چې هغوی را سره عارف به را سره خپل انتخاب شریک کړي د اظهار تک د ارمانونو پاجل ختمېده خوله مو یو بل ته جوړوله خو مزل ختمېده او ستا د کمسو تړل مې یاد دي د سپرلي غرمه کې ستا د کمسو تړل مې یاد دي د سپرلي غرمه کې ما به ګلاب را شوکاوه چې ستا به ول ختمېده او زه به ترې هم لکه د خلکو په شان تللی وم خو زه به ترې هم لکه د خلکو په شان تللی وم خو د مینې نوم به په دې ښار کې مکمل ختمېده او اوس په ریښمو باندې ملاست یمه خو دمن نه شومه اوس په ریښمو باندې ملاست یم خو دمن نه شومه ټول ستړیوالی به مې یو ستا په سنګل ختمېده او نن راله داسې حال کې مخې له راغلې وه چې نن راله داسې حال کې مخې له راغلې وه چې نه مې پرې خوا سړېده نه مې پرې بدل ختمېده او نن راله داسې حال کې مخې له راغلې وه چې نه مې پرې خوا سړېده نه مې پرې بدل ختمېده او د خپل دالان ذکر مې ګوله مناسب نه ګڼه د خپل دالان ذکر مې ګوله مناسب نه ګڼه په دې غرض چې پرې ښایست تا د مخل ختمېده او پرون یوې زما نامه به هم اکثر وه پکې پرون یوې زما نامه به هم اکثر وه پکې په کوم یو شعر چې بارشده ستا غزل ختمېده
ډېره زیاته مننه ستاسو د دې دومره مینې چې هغوی کله هم انتخاب کړی دی نو ښکلی انتخاب یې کړی دی او بس دا هم موږ لپاره ډېره ده چې هغه د زلیخې بیبي په هغه شمار کې نو عارف بھائی ځان را رسوي زمونږ د ننګ او د سنګیار دی الله دې راته ژوندی لري چې اراده یې د تلو کړې په شمار څو تنه دي چې اراده یې د تلو کړې په شمار څو تنه دي د ارتقا په لورې تلو ته تیار څو تنه دي او هسې خو هر سړی اختیار په خپله خاوره غواړي خو چې د سر په بیه غواړي اختیار څو تنه دي هسې خو هر سړی اختیار په خپله خاوره غواړي خو چې د سر په بیه غواړي اختیار څو تنه دي مونږ به دا نه ګورو چې هلته کې بیکاره څوک دي مونږ به دا نه ګورو چې هلته کې بیکاره څوک دي مونږ به دا ګورو چې زمونږ کې د کار څو تنه دي مونږ به دا نه ګورو چې هلته کې بیکاره څو دي مونږ به دا ګورو چې په مونږ کې د کار څو تنه دي او چا چې پرې کړې اراده ده د سېزلو ډېر دي چا چې پرې کړې اراده ده د سېزلو ډېر دي خو چې ساتي زمونږ د کلي چینار څو تنه دي او چا چې مات کړي دي زمونږ زړونه چا چې مات کړي دي زمونږ زړونه ټول پیژنو چا چې مات کړي دي زمونږ زړونه ټول پیژنو چا چې اخیستې دي زمونږ ازار څو تنه دي دا لیوني د خپلواکۍ چغې وخي روان دي تاسو یې شمار کړئ چې سره د لوهار څو تنه دي دا لوهار ټکې زه بختیار الله ملا سره ناست خو دا اصل کې فضل رحیم لوهار صاحب شعرونه دي او دا زمونږ ډېر درون او ډېر خوږ او ډېر مشر میلمه دی او غالبا که نه تېرو زمانو د سبابی شوی ډېر د مجیب د ډېر تل راغلی دی او ډېر ښه شاعر دی هم د دوی په دې شعرونو به راځم بیا حمید الرحمن حلیم صاحب لا هغوی زما په خیال چې خپل انتخاب کړی دی دا د غزل نه مخکې یو څو شعرونه وایم دا هم په لنډ بحر دي چې زما ډېر زه د چا نه شم زما ډېر زه د چا نه شم چرې ما بې سزا نه شم زما ډېر زه د چا نه شم چرې ما بې سزا نه شم او د چا څه او د چا څه یم د چا څه او د چا څه یم بې مطلبه ماما نه شم د چا څه او د چا څه یم بې مطلبه ماما نه شم او د هر چا د رنځ دارو یم د هر چا د رنځ دارو یم خو د خپل ځان دوا نه شم د هر چا د رنځ دارو یم خو د خپل ځان دوا نه شم او تر مطلبه دوستانی دي تر مطلبه دوستانی دي زه پې پوهه تر دا نه شم او په خپل ځان مې رحم نشي په خپل ځان مې رحم نشي چې دا ولې دانا نه شم په خپل ځان مې رحم نشي چې دا ولې دانا نه شم او اشنایان مې بلا ډېر دي اشنایان مې بلا ډېر دي خو د هېچ چا اشنا اشنایان مې بلا ډېر دي خو د هېچ چا اشنا نه شم او ټول حمیده بې پروا دي ټول حمیده بې پروا دي بس یو زه بې پروا نه شم او شاهکار صاحب یو زوړ غزل درته ویم او ستا په طرحه باندې دی د کاپۍ کې راووته چې څه یې تورو سترګو امتزاج د برمه پرېویستم څه د غمازیانو سوري واج د برمه پرېویستم څه یې تورو سترګو امتزاج د برمه پرېویستم
صدی غمازیانو سوری واجده برما پریوستم. مجیب خان شعر دی چې سکړم ملګرو غاری بیچ در په در ګرځم، سکړم ملګرو غاری بیچ در په در ګرځم، سود دې ظالم دور سامراج د برما پریوستم، صدی غمازیانو سوری واج د برما پریوستم. چاته پر یادو کړم چې په سر راته لاس راکاږي، چاته پر یادو کړم چې په سر راته لاس راکاږي، هر خوا دی اغیار دی بد مزاج د برما پریوستم. ډیره مننه. هر خوا دی اغیار دی بد مزاج د برما پریوستم، صدی غمازیانو سوری واج د برما پریوستم. زه لکه یتیم د خلینا غږ ویستلی نشمه، زه لکه یتیم د خلینا غږ ویستلی نشمه، ستا خوا کې د غیرو داغې راج د برما پریوستم، صدی غمازیانو سوری واج د برما پریوستم. مجیب خان شعر دی چې خپل حسن دې لږ وچیلا نور دې په اورګاډ کړمه، خپل حسن دې لږ وچیلا نور دې په اورګاډ کړمه، پوزه کې نت کې په سر دې تاج د برما پریوستم، صدی غمازیانو سوری واج د برما پریوستم. ډیره مننه بختیار لالا. خپل حسن دې لږ وچیلا نور دې په اورګاډ کړمه، خپل حسن دې لږ وچیلا نور دې په اورګاډ کړمه، پوزه کې نت کې په سر دې تاج د برما پریوستم، صدی غمازیانو سوری واج د برما پریوستم. اخیری شعر دی چې خرزه کی اغیار می ودرا ویران پختان کړي، خرزه کی اغیار می ودرا ویران پختان کړي، وایما حمید ستا دې خراج د برما پریوستم، صدی غمازیانو سوری واج د برما پریوستم، سیتور سترګو امتزاج د برما پریوستم، صدی غمازیانو سوری واج د برما پریوستم. ډیره مننه. ډیره مننه. زاړه تارونه در له حمید جان او چیړلو الله دراته ډېر ژوندی لره، د ژوند ساره ته مې د مینې بادي وراوړې، ما د احساس د ګل په لپه کې لمبه راوړې، زه د مین زړه د رضا نه بغیر نه پایمه، ما کله کله د جانان کلي ته شپه راوړې، زمونږ څه خویه په سترګو کې لمبې د خمار، یا په تنکي زخم کې ستا د یاد شغله راوړې، د لیونتوب د جنګ
پس غره کې من غخت ایمان دا سحر مظلمې د ځان سره نیزه راوړې د لیونتوب د جنگ پس غره کې من غخت ایمان دا سحر مظلمې د ځان سره نیزه راوړې ته راته ووایه چې څه په کربلا کې شوې ما په ټکرو په بابړه تبصره راوړې ته راته ووایه چې څه په کربلا کې شوې ما په ټکرو په بابړه تبصره راوړې زما د غرونو د ښایست له غمه هر سوداګر د کرش مشینو پولادي سپینه اره راوړې بس داسې لږ د مینې رنګ ورکه نو ډېره ښه ده وخته چې تا د جنوي ژوند کما نقشه راوړې بیا به په هر سړي په زور خپله خبره مني زورور بیا د خپل غرض توره تیر راوړې بیا به په هر سړي په زور خپله خبره مني زورور بیا د خپل غرض توره تیر راوړې د انتظار د حال تودو غرمو وهلې صابر د خپل ارمان د ونې سوري ته دمه راوړې صابر صاحب په دې شعرونو باندې د مجیب اخیری ملګري نه مخکې راځم عظمت تراب صاحب ته چې د هغوی نه دویم کلام صوفیانه شان کلام دی چې شیدا پچا بادشاہ د کائنات شي پچا بادشاہ د کائنات شي اسمانونه شي معراج شي ملاقات شي چې شیدا پچا بادشاہ د کائنات شي اسمانونه شي معراج شي ملاقات شي څوک احد نارې وهي په تودو شګو څوک احد نارې وهي په تودو شګو څوک سرکشه شي بنده د لات منات شي او که د لاسو جوړ خدایان دې په زړه پن کړل که د لاسو جوړ خدایان دې په زړه پن کړل کعبه زړه به دې مندر د سومنات شي که د لاسو جوړ خدایان دې په زړه پن کړل کعبه زړه به دې مندر د سومنات شي څوک د ځمکې په خدایانو باندې ناز کړي څوک د ځمکې په خدایانو باندې ناز کړي څوک مین د کائنات د رب په ذات شي او چې د رب د در ملنګ وي سربالا وي چې د رب د در ملنګ وي سربالا وي چې د رب د در باغي شي نو میراج شي چې د رب د در ملنګ وي سربالا وي چې د رب د در باغي شي نو میراج شي چې خزان د چا د جون په سپرلي راشي چې خزان د چا د جون په سپرلي راشي د کچه ځوانۍ هاهونه یې رامات شي چې خزان د چا د جون په سپرلي راشي د کچه ځوانۍ هاهونه یې رامات شي د عظمت تراب د زړه دا تمنا ده د عظمت تراب د زړه دا تمنا ده چې ژوندون یې صدقه یار ته سوغات شي
د عظمت تراب د زړه دا تمنا ده، د عظمت تراب د زړه دا تمنا ده چې ژوندون یې صدقه یار ته سوغات شي. د غمازانو په چم راغلم نو لکه د تورو مچو سیله که سیل را پسې شونه لکه اوریځه په شان خورېږه نو یا په ما ورېږه د دیدن تکې دې یمه لکه اوریځه په شان خورېږه نو زه جل وهلې په غرمو جون تېرومه. پروګرام به راغونډوم د اقبال مومند صاحب په دغه شعرونو باندې ډېر ښه شعرونه دي او یقینا ستاسو به هم خوښ شي. حمید جانه یارانو د سرکشو احساساتو باوجود ژوندی یم د تیکه تیکه حالاتو باوجود یارانو د سرکشو احساساتو باوجود ژوندی یم د تیکه تیکه حالاتو باوجود مونږ ټول عمر ملګري په اوږو ګرځول خفه دي د دې دومره عنایاتو باوجود مونږ ټول عمر ملګري په اوږو وګرځول خفه دي د دې دومره عنایاتو باوجود دې ښار کې دوکانونه دي بې شمېره د خوږو او دوی پکې زخم اخلي د شاتو باوجود دې ښار کې دوکانونه دي بې شمېره د خوږو او دوی پکې زخم اخلي د شاتو باوجود مونږ چېرته په دې حال کې نه فریاد وکړه نه شور د هجر د دې تورو شپو میراتو باوجود مونږ چېرته په دې حال کې نه فریاد وکړه نه شور د هجر د دې تورو شپو میراتو باوجود مونږ نه ورکوو بعضې خلکو له جواب مجیبه مونږ نه ورکوو بعضې خلکو له جواب مونږ سترګې پټوو د اختیاراتو باوجود مونږ نه ورکوو بعضې خلکو له جواب مونږ سترګې پټوو د اختیاراتو باوجود او باران که پرې د خاورو کوټنۍ را څڅېده باران کې پرې د خاورو کوټنۍ را څڅېده بې وسه و یو پیر د کراماتو باوجود باران کې پرې د خاورو کوټنۍ را څڅېده بې وسه و یو پیر د کراماتو باوجود او ما وبخه ما خوشې که قاتل زما د سر اقبال د پښتو د روایاتو باوجود د اقبال مومند صاحب په دې شعرونو باندې څونه ملګرو چې مونږ وکتو چا چې کمنټسونه وکړل کله چې هغه شامل نه شو لږې ستونزې وې چېرته چې هم یې چېرته ژوند کوې په دغه یو هیله باندې چې چېرته هم دا یو خواست کوم ستاسو په دې یو منټ باندې به هېڅ هم لاړ نه شي خو الله ته څوک نږدې دي څوک دې لرې دي د هغې ذات ته پته ده خو زما په خیال ټول مسلمانان یو د چا دعاګانې هم نه رد کوي چېرته چې هم بیماران دي په کورونو کې دي هسپتالونو کې دي دعا ورته وکړئ چې الله ورله صحت ورکړي څونه مردګان چې دي مسلمانان چې دي شاعران دي زموږ مشران دي اوس که په دې سیلاب کې وفات شوي دي په دې زلزلو کې وفات شوي دي دعا ورته وکړئ چې الله یې جنتونه نصیب کړي او په زړه نه دعا وکړئ څومره ملګري چې زمونږ دا پروګرام اوري او ګوري چې د ټولو مسلمانانو مشکلات خدای آسان کړي د راتلونکې هفتې پورې زما دا ناس ټول یاران کشران مشران تاسو نه اجازت غواړي د لوی ذات باندې سپارو د لوی الله په امان خاد و آباد سے پاکستان زندہ باد